حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے وہ ازدی اوزل نبی علیہ السلام مبارک اور خدمت اقدس کے حاضر شما اور دوی دا صحابی تا تلاوت دا سکے کما بلشان لگے ویوری کی دا تلاوت ایچی ویگو ایچی صحیح وی تو کمی ماو کمی چتاؤں صحیح نظمان پذرو کی یو خطر رالا یو حال یو کیفیت پیدا شو او غداو چه ماوی دا سکا کی دیشی چه اغد زمان جدا قرآن ہوئی لہجہ زمانہ جداوا طرز زمانہ جداو او پا تلفظ سر زمانہ جدا الفاظ قرآن مجید آیتون استعمال کل اویوی و تلاوت ہوکو نو کداغت تلاوت صحیح بھی زمان غلط شو کزمان تلاوت صحیح بھی داغا غلط شو دوارو نبی علیہ السلام ولی صحیح ہوئی دا زمان نبی و خطرہ یو دا سی حالت رامو چیزو پاگی خبرم خبرم چلاولی دا سی حالت پیدا دا صوفیہ کرامو په دین باندې د مورید په زړه کې کله کله یو وسوسه پیدا شي شیخ د هغې د لرکولو او د ادالې بیا مختلف قسمه طریقې اختیاروي نبي علیه الصلاة والسلام ته الهام وشو القا ورته وشوه قلب مبارک د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه به هر وخت د الله رب العزت د جانب نه د انواراتو طرف ته متوجه چه سبب راتل او سبب یو کار کېدو محبوب با اللہ تعالی د هغینا یا په ظاهري او په ښکاره وحي سره خبرولو یا به ترې الله رب العزت په مخفي وحي سره او په یو خفیه او په مخفي او په پټه وحي سره به خبرولو د صحابه کرامو د توبې ذکر تاسو ته معلوم دی درې صحابه کرامو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ دې دریو صحابه کرامو د تبوک نه بغیر حاضرای او بغیر تپنتلو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دای سره مکمل بایکاټ او قطع تعلق خپلو مکو د صحابه کرامو ورسره مکو او بیا محبوب رسول الله مبارک د دې کې بیا کوم سوال جواب وکړو چې د دې خپل خاوندانو وړاندې مراد یو ډېر لوی پریشانی و عالم د پریشانۍ د صحابه تپوس نه کوي چې دا ولې چې محبوب چا سره تعلق ساتي هغې سره به صحابه تعلق ساتي چې چا سره تعلق نه ساتي هغې سره به صحابه تعلق نه ساتي صحابه د خپلو یارانو ملګرو نه مکمل اعراض وکړو او قطع تعلق ورسره وکړو تپوس پوښتنه خو پرېږده ورسره به لاس نه ملاوه ولې محبوب ورسره لاس نه ملاوي محبوب ورته نه ګوري دی ورته حضرت کعب فرمائی شاعر دے عدیب دے اگر فرمائی ہوئی عربو کی ماتا اللہ تعالیٰ مہارت دے شعر و شاعرائے اڑا کرو ما چوکت نبی علیہ السلام جوڑا تخکاری خفاد خبر شو نرعالم نبی علیہ السلام مخد تکینا تو محبوب بل بلا مخوارو زاغ طرف ترائم کم طرف تجی محبوب مخرارو جمع طرف ترائم محبوب داغ طرف نمخ بل طرف دوارو تو بچی کم طرف تسلم داغ طرف نمخ محبوب بل طرف تمخارو تو پوش محبوب رانا خفاد نو چی کلا دریوارو سر قطع تعلق شو نو ده هلال بن امیہ بیبیوا اغی نبی علیہ السلام لراغلا و سوال جواب ورطو که اللہ رسول دمان تاثر یو ضروری سوال جواب ده ویسو وی دمان خاون هلال بن امیہ بولا ده ضعیف ده تاسو فرمائلی دی تعلق و سرنساته قربان ده آغا بیبیانو نشو چاچه پر محبوب رسول اللہ مبارک مانے مکمل زندگی قربان کرے وا صحابہ کرام خلوے مرتبہ دا زنانوں نو قربان شي بے محبوب چتاوي چې خاون سره مخ نه لګوي او سره مخ نه لګوي څوک دې مثال پیش کړي خدای په وایي چې دوستنګ داستا خبره چا ومنه خاون خما ته ټول خلکو محبوب دی او خاون سره خدای ژوند دی چې محبوب وي نه غي تاسو نه لګوي اے اللہ
رسول الله تپوس درنه نه کوم چې زور سره تعلق وساتم او کنه زما د دین وروسته سره تعلق نشته تر کومه چې الله حکم نه راغلی او تاسو بیان کړل تر هغه ساعت به خپل خاوند ته نه ګورم خو دومره دا ډېر زیات ضعیف دی کمزوری دی ځان له خولې پخلی او ډوډۍ چای یا بل څه شی نشي کولی نو که ستاسو اجازت وي نو په مخ پټ مخ باندې زه به چې مخ اړوم لوښې به ورته ږدم بیا به ترېنه واپس راځم د دې اجازت که کوئ وکئ او که د دې نه کوئ نو دا به هم نه کوم محبوب فرمایل دوره قدر ولا کوک خیر الله دوره قدر خیر ولا ساته مطلب یې په دې کې دا دی د دغه صحابه کرامو په باره کې الله وحي راولېږله اللہ رب العزت په سورہ توبہ کی بلکہ سورہ توبہ د دې په حق کې الله تعالی اکثر آیاتونه نازل کړل وعلى الثلاثه الذين خلفوا هغه درې کسان چې هغه وروسته پاتې شوي د تبوک د جهاد نه بیا لاړل الله رب العزت بیا فرمایي ضاقت عليهم الارض بما رحبت په دې باندې ځمکه تنګه شوه ګوره لویه ځمکه پرې تنګه شوه عزت دې ته ویلی شي محبت دې ته ویلی شي دومره لویه ځمکه د هغه ځمکه ده په ځمکه کې کمې نه راغلې خو چې دی نه محبوب مخ واړولو دی وي په مونږ هغه لویه عرضه ځمکه راتنګه شوه ځکه چې محبوب پکې راسره خبرې نه کوي محبوب راته ګوري نه هغه بس ځمکه وي په مونږ باندې مطلب یې دا دی چې دا وحي جبریل علیه بس الله وفرمایل بس د هغې توبه الله قبوله کړه الحمدلله دا یې ښکاره توبه قبوله چې وخت کم د دې نه راځي کله به د چا صحابي په باره کې الله رب العزت د محبوب په زړه کې واچول کله به ورپسې وحي راغی الله تعالی به وحي نازله کړه د هغه په حق کې نو حضرت عمر وایي زما په سینه کې زما په زړه کې دا خبره راغله او بار بار راتله چې محبوب د دواړو تلاوت ته ولې صحیح ووایي د هغه تلاوت یو شان و زما بل شان دی محبوب رسول الله مبارک الله زما په حال باندې خبر کړو مونږ دا وایو نو یاد ساتئ د دیوبند مسلک عقیده د صحابهو ده د دیوبند مسلک دا عقیده د صحابهو ده او عقیده د صحابهو چې کومه وه هغه عقیده د دیوبند ده او زمونږ عقیده دا ده چې حاضر ناظر په هر ځای کې او عالم په علم عیب سره صرف او صرف ذات د چا دی د الله خو چې کله الله رب العزت محبوب لږ کم علم ورکړي نو بیا محبوب ته هم د هغې اندازه لګېدلې ده او الله ورته ویلې چې اوس به داسې کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فرمایي وایي دې په سینه کې په تیزه باندې ووهه داسې وعلم په سینه کې زه راووت داسې شو ما ته یې ویې عمره ته څه خیال کوې چې ما د ده تلاوت ته هم صحیح ووایي ستا تلاوت ته مې هم صحیح ووایي ګنې دا بل شان خبره شوه نه دا دواړه تلاوت صحیح دي دا چې په کوم قرائت سره وکړه دا دې هم خو ووایي او دا ده چې وکړه دا یې هم ټیک ووایي لہذا اللہ رب العزت په اوو قرائاتو باندې قرآن مجید نازل کړ